د آمو سیند غاړو ته د تخریباتو د مخنیوي په موخه اسلامي امارت نوي پروګرامونه پلي کوي. ټول مساجد او مکاتب او مدارس او همدارنګه زراعتي ځمکې تخریب لاندې تهدید لاندې دي. په ټولو هیوادوالو په ټولو اهل خیر تجارانو باندې او همدارنګه په ټولو ډونرانو بشري مرستندویو ادارو باندې دغه کوو چې راځئ زموږ سره په دې لویه ملي پروژه کې په دې بشري پروژه کې موږ سره همکاري وکړئ، زموږ ته خوا ودرېږئ. د قانون او پټرولیم، کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو او د اوبو او انرژي وزارتونو چارواکو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د آمو سیند غاړو ته هر کال زراعتي ځمکو د خلکو کورونو او کروندو ته زیانونه اوړي. یک فاجعه بشری هستند. اون نهادهایی که تأسیس نهادشان به خاطر بشریت، به خاطر حمایه بشریت، به خاطر رسیدگی به مشکلات بشریت هستند، عین اینمی ساحه اینمی موقع جایش هست که باید توجه صورت بگیره. بعضی ځایونه چې هغوی کې د ظرفي چې د سیند مسیر بدلوي تخریبات زیات دي، نو هغې ځای کې به موږ ظرفي بندوو، او کوم ځای کې چې ظرفي مسلکي شي او تخریباتو مخه نیولی کېږي، تخریبات مابین ته نه راځي، هغې ځای کې به موږ دغه ظرفي مسلکي کوو. دا یوه لویه پروژه ده، په څو کلونو کې به تکمیلیږي انشاءالله. د آمو د تحکیماتو پروژه هغې کې کافي مرستې ته ضرورت ده. موږ بیا مو دغه خواست او دغه مو غوښتنه ده چې هغې نهادونه دې متوجه سي، همدغه جای د مصرف ده. د اسلامي امارت مسؤلینو د آمو سیند غاړو ته د تخریباتو د مخنیوي په موخه د خیریه بنسټونو او نړیوالو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه ترڅو د اوبو او سیلابونو د تخریباتو مخنیوی وشي او د خلکو ځمکې او کورونه له تخریب څخه وژغورل شي.